علما لیکي چې د مسلمانانو دپاره د نکاح درې عظیم فواید دي، درې عظیمې فایدې دي. یو، په نکاح سره د ایمان تکمیل کیږي. کم سړی چې نکاح وکړله د هغه د ایمان تکمیل باندې کیږي، ایمان مکمل کیږي. اوس سړی دې تاریان سي چې ایمان و د نکاح څه تعلق دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین. کم سړی چې نکاح وکړله، واده یې وکړي، نیم دین یې مکمل سو. فلیتق الله فی النصف الباقی. مشکات د نبی علیہ السلام فرمایي په دا نیمه دین کې دی بیا د الله څخه تقوا او ویره کوي، نیم دین یې مکمل سو. چنانچه یو صحابي هغه نکاح کړی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابي ته مبارکباد د نکاح ورکي. دغه بعد پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې نیم ایمان دی مکمل سو، اوس په دا نور نیمه ایمان کې د الله خوف او ویره کوه. او دویمه ګټه او مقصد د نکاح حیا، شرم او حیا او پاک دامنی ده. چې کم سړی نکاح وکړي په هغه کې به حیا، پاک دامنی او صفایي سترایي به راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یا معشر شباب، اے د ځوانانو ډلې، اے ځوانانو، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. په تاسو کې چې څوک د کور والا سره د زنانې ضرورت پر کولی سي، د زنانې سره جما او همبستري کولی سي، فلیتزوج، هغه ته پکار دی چې نکاح وکړي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي فانه اغض للبصر واحسن للفرج. دا نکاح کول د سړي په سترګو کې حیا پیدا کوي، د بل زنانو ته، د بل بیګانه زنانو ته بیا نظر او نکی، بد نظری نکی، بد نگاهی نکی. د سړي سترګو کې حیا پیدا سي د نکاح په وجه باندې. واحسن للفرج، او د انسان د شرمګاه حفاظت وشي. کم سړي چې نکاح وکړله هغه بیا د بل د لونو، د بل د خوندو سره خپل مخ نه توري، بیا زنا نه کوي، بیا بدکاري نه کوي، هغه بیا بیراروي نه کوي، هغه بیا په غلطه لار باندې نه ځي، هغه د الله په نافرمانی او معاصی بیا نه کوي. ځکه د خپله نکاح کړی ده. الله رب العالمین د نکاح دا یو برکت دی چې د انسان په سترګو کې حیا پیدا سي او د انسان شرمګاه محفوظه سي. او علما فرمایي دریم مقصد د نکاح، دریم فایده د نکاح هغه دا ده چې نیک صالح اولاد سبب جوړیږي. نکاح چې چا وکړي د هغه اولادونه به پیدا کیږي. او دا هم د اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی. نبی علیہ السلام فرمایي توالدوا وتکاثروا فإني مباهم بکثرتکم یوم القیامه. پیغمبر علیہ السلام د نکاح بعد اولادونه پیدا کی او اولادونه زیات پیدا کی. دا نن چې کوم خلکو کې مفکوره د بچې دوهی اچې، دا د اسلام مفکوره نه ده، دا د اسلام نظریه نه ده، دا د الله حکم نه دی، دا د پیغمبر سنت نه دی، دا د پیغمبر قول نه دی، دا د یورپ ناره ده. بچې دوهی اچې. یورپ هغه غواړي، ازمر د اسلام دشمنان دا غواړي د مسلمان چې د مسلمانانو پاپولیشن، د مسلمانانو آبادی، د مسلمانانو نفوس کم سي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه، د مسلمانانو آبادی باید زیات سي. نبی علیہ السلام فرمایي توالدو، تاسو ویلا اولادونه پیدا کی، وتکاثروا، زیات پیدا کی، فإني مباهم بکثرتکم یوم القیامه. رسول الله واستي په زیاتوالی او کثرت په میدان محشر ز فخر بکوم. یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تزوجوا الودود الولود. هغه زنانو سره نکاح وکړي چې د خپل خاوند سره مینه او محبت لري. الولود چې زیات اولادونه راوړي، زیات اولادونه کیږي. یو صحابي رالی پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه وکړه یا رسول الله، یو زنانه ده، پرنګ ډیره ښایسته ده، ډیر حسینه او جمیله ده، لیکن اولادونه نه کیږي، د دې زنانې بچیان نه کیږي. او بل زنانه پرنګ ښایسته نه ده، توره ده، لیکن نه دومره خوبصورت او ښایسته نه ده لکه هغه مخکې، لیکن کثیر الولود، اولادونه زیات کیږي، بچیان یې ډیر کیږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل هغه چې پرنګ ډیره ښایسته نه ده خو چې بچیان یې کیږي، اولادونه کیږي، هغه سره نکاح وکړه. پیغمبر ورته صحابي ته مشوره وکړه. او هغه چې ښایسته ده، بظاهر حسن لري، لیکن اولادونه نه کیږي، پیغمبر علیه السلام هغه سره نکاح مه کوه. نو ځکه د نکاح یو مقصد دا دی. دریم مقصد د نکاح یو مقصد دا دی چې په دې سره د ایمان تکمیل کیږي. دویم د نکاح مقصد دا دی چې په دې نکاح سره د سړي په سترګو کې حیا راځي، سړی حیادار سي، بې حیایي او فحش
کارو سره بیا انسان لري. او دریم مقصد د نکاح چې دی نیک صالح اولادونه پیدا کول، دا د نکاح مقصد دی. پیغمبر علیه السلام فرمای النکاح من سنتی، نکاح زما سنت. یو روایت کې راځي وسنت جميع الانبیاء، نبی علیه السلام فرمای دا د ټولو انبیاء سنت دی. بل روایت کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمای فمن رغب عن سنتی فلیس مني، څوک چې زما د دې سنت د نکاح سره اعتراض وکي، زما د سنت نه په ځای کې نکاح نه کوي، پیغمبر علیه السلام وایي دا زما د امت سنت. او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام د نکاح کولو څومره فضیلت بیان کړی دی. نبی علیہ السلام حدیث دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من زوج لله، څوک چې د الله د پاره او پاک دامنی او حیا دا حکم د خدای دی ز نکاح کوم، په دی وجه څوک نکاح وکي توجه الله تاج الکرامت یوم القیامه، د قیامت په ورځ به الله دې سړي ته چې د الله د پاره د الله حکم دی ز نکاح کوم، دې سړي ته به الله د کرامت او د اعزاز او د عزت یو تاج ورواغوندي، ور په غاړه به کې ور پر سر به کې.